د لراوبر پښتنو لپاره ډیر بد خبر. د علي وزیر د کرونا ټیسټ مثبت راغلی و. چیرې او وضعیت څنګه ده؟ ما سنداوړي پاړه سویلي ټول حال ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. د پی ټی ایم مخکښ مشر علي وزیر هم کرونا نیولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان په قومي اسمبلي غړي علي وزیر کرونا ناروغي نیولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مخکښ غړي او د پاکستان د قومي اسمبلي غړي مسنداوړ د علي وزیر د کرونا ټیسټ په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. همداراز له هغې وروسته بیا د علي وزیر یوه ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې چې هغه پکې د خپل کرونا ټیسټ په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. علي وزیر په خپله دغه ویډیو کې وایي چې اول یو ټیسټ ورکړی، خو وروسته ورته وویل شول چې باید یو بل ټیسټ هم وکړي. چې د دویم ټیسټ پایله کله راووتله نو ورته وویل شول چې د کرونا ټیسټ مثبت دی. هغه په خپلو خبرو کې ویل چې هغه هیڅ داسې اثرات یا بل څه نه محسوسوي او بیخي روغ جوړ ده، خو دوی ورته ویلي چې د کرونا ټیسټ مثبت و. هغه همداراز په دغه ویډیو کې وویل چې د کرونا بل ټیسټ هم ورکړی چې وروسته به یې پایله راووځي، خو د هغه په وینا چې اوس بیخي روغ جوړ دی. علي وزیر همداراز په خپلو خبرو کې ویل چې که بل ټیسټ مثبت راغی نو کومو کسانو چې ورسره لیدلي هغوی باید احتیاطي تدابیر عملي کړي. هغه همداراز له خلکو غوښتنه کړې چې دعاګانې دې ورته وکړي. زموږ ویډیو همدومره وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.